بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علمه دا زیره دې صورت د مسلې داره چې د یمان مولوی صاحب الیاس مولوی صاحب باندې الګا قرض دی څه پیری قرض پیری مثال په تور 10 درهم په قرض دی نو د دمه 10 درهم واغستل خو چې کله خرڅکل نو رسته و ته پته ولګیږي چې دا خو کوټو دا خو ټیکنو په دې کې خو نقصانو چې کله ولګول خرچه شو وی خړل نو ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اسم نظر پاروس نشته ولې دی خړل تا چې لګول خرچه کولې ته په وخت نه پوهیدلې او ابو یوسف او محمد سے وایي چې نه دا براولګي د یمان مولوی صاحب دا حق شانت لس کوټه پیدا کی دل به ورکی نو کوټه بدل کی شو ګرځه کنه او د چې په کوم هغه اصلي زړه پاتري اقې پاتې شو سم په نه شولې نه ګورا به ورشي یمان مولوی صاحب د سکارو کو چې په الیاس مولوی صاحب باندې 10 درهم دي 10 درهم خو الیاس نه د سکارو کو چې د الیاس نه 10 واغستل بیرته خو کوټو او خرشم کول او رسته او علمونه چې دا خو مې کوټه غستري ازما خو په کارا جيد پوری و نو امام سے وہ چیز سم نظر پارا نشته نه وی دا وسله کوټه کړه تلونوي او ابو یوسف او محمد صاحبین وی چې نا دا یمان براولږي او دی الیاس مولوی صاحب د بیرته کوټه اق شان دیول کې څنګه چې تغستیو او کوم غاصلی چې پیری نه پاتې شو اپی پوښی شاکر پوښی ها ګورئ ومن كان وهاسوك شوي له داغر پارا دين قرض على غيره فغير باندي على غيره فغير دباني يبل شباني فاخذ او واستل منه دي غيرنا مثل دينه پشان دخل قرض باني دخل قرض پشان دي تي واغي 3 درهم مثلا فانفقه او خرشم غلغي لنا ثم علم بیا ورتفت ولګل انه کان زیوفا شیقنا داو کوټا زیوفا کوټاو فلا شيء له نشي بني داغر بار عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ندوان سوي چې يرد واپس کوي بدا سړی مثل زیوب پشان د کوټاو بانی دا کوټه خو بیرته ورکی ويرجع او رجوع بكي مثل الجياد فمثل الجياد چې مالا کررا کشوا فمثل لکرو باندې چې ما باندې کردي لدی به سما دا کوټه کوغه لګولي نور دی ولا کوټه ورکی کنه چې دا کوټه دی والا او مال سرا کا غاس لرا کا ويرجع مثل الجياد او رجوع بكي فدباندي فمثل لکرو ومن رهن عبدين ب1000 فقضى صحة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين توجه یمان مولوی صاحب الیاس مولوی صاحب باندې الک 100 روپۍ دي قرضدار سولې د قرض مالک یمان او مقروض چې تبعنی قرض دی نو هغه الیاس دی توجه کوئ د یمان په قرض دی په الیاس باندې 100 روپۍ د سره پیسې نشته 100 روپۍ وسره نشته لکه 100 درهم خلل شي کنه 100 درهم د سرو زرو بس د سره یو دو غلامان دي چې دا وسګانه کې کېره چې کله 100 روپۍ وشوي درمه کړي بیا به غلامان به تراکي غلامان وسګانه کې هوستل صحیح ده بس دا الیاس مولوی صاحب راولګید او لکه پیسې وسره پیدا شي 500 روپۍ او 500 درهم د لورتل نو د یو غلام غیسا آزاد د یو غلام غیسا څه شو ادا شولا
ځکه زرو کې دوه ګیر شوي دي که نه او د 500 ادا کړلي نو زه دپاره جایز نه دي چې دا دې یو راولي نه یو به نه راولي چې د هغه بلې سم ادا کړي کله که نه د به دوه ډبل راولي په دې ورسېدلی سم ته نه شولې مړه شاکره پوهېږي ومن رهنا او هغه څوک چې ګاڼه کی عبدین دو غلامان بی الفین فزرو کی ګاڼه کی فقضا حصة احدهما نو ادا کی حصہ د یو تن دوانو 500 ادا کی نو لم یکن له جائز نی د انسان د پاره ای یقبضه چې قبض کی دی یو غلام لرا د کومې چې ادا کړی دا حتی تر دې پوری یؤدیا چې ادا کی باقی الدین باقی قرض مو ادا کی ضرورت پوره کی نو به بدوان راولي یو تن شي راوستله فاذا وكل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما في بيع الرهن عند حلول الدين فالوكاله جائزه بلا مساله کوي خګرانی مسلې دی لکه دا کتاب البيوع کتاب الرهن کتاب الشفعه دا خګران بحثونه دي ها توجه غواړي او د بیگانه قتلم غواړي غپ نه لري خبره ده سره صورت د مسلې وایا شاکره راهن هغه کس ته وایي که نه چې هغه دا ګاڼه کیږي او مرتهن هغه کس ته ویل کېږي چې هغې تیوالي ګاڼه کې تیوالي او رهینه او مرهونه او رهن د هغه ته ویل کېږي چې کوم شی ګاڼه شي پوه شوي اوس ګورئ راهن یمان موری سیوا دا مرتهن دی او الیاس سره سیخی دی غلامان دوا په ګاڼه کې و سره یخی دی نو الیاس موری څه شو راهن او یمان څه شو مرتهن شو کنه اوس د چل کنه چې دا ټیم پورا شو د قرض ټیم پورا شو د قرض ټیم الک 15 میاشتې چې 15 میاشتې کې به تماله پیسې راکې او هغه مودې پورې ما سره غلامان الکا استایي ما سره غاڼه کې اوس ټیم پورا شو د قرض 15 میاشتې پورا شوري بس تر اولګي چې ما سره پیسې نشته لکه بیم راس نشته بیم راس نشته او دا دوه غلامان سره غاڼه کې خېری کنه نو تر اولګي راهن الیاس مولی صاحب او د مرتهن یمان ته وې چې لکه ته زما وکیل شوري او دا غلامان خرڅ کا او چې ساعت کوم قرض دی هغه ته ور نور مال راکا یا یو بل منصف او عادل سره درېمګړی ته وکیل وګرځي چې لکه زما د هغه یمان سره دوه غلامان غاڼه کې دي هغه تلاړ شه خرڅ کا او ټیم پورا شوی دی چې زه ول هغه پیسې ورکم باقي چې کوم پاتې شولې ډېر زواله نو دا راهن دی مرتهن لره هم وکیل ګرځولې شي په خرڅولو د دې مرهونی باندې او بل عادل قسم وکیل ګرځولې شي په خرڅولو د دې باندې خرڅ کړه پوهیږئ فاذا وكل الراهن کله چې وکیل وګرځي راهن المرتهن مرتهن لرا او العدل یو بل عادل انسان لرا او غیرهما یا غیر دې دوانونه یو بل مقرر کی یو فاسق مقرر کی لکه چې نه مرتهنی او نه عادلی یو بل مقرر کی وکیل چې تلاړ شه او زماده سخر سکا د مرهونه چې د هغه سره زما کومه طرح ده هغه هر سکا پی بیع الرهن وکیل وګرځي په خرڅولو د رهن کې چې دا رهن او مرهونه خرڅکا کلا عند حلول الدین په وخت د راتلو د ټیم نه قرض کې په وخت د راتلو د ټیم نه قرض کې نو فل وکالت جایز دا وکالت سره جائز دے فإن شرعت الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل ګورئ الکا کله چې الیاس موری سیوا تا وسره د دوه غلامان غاڼه کې هوستل عقد د رهن چې کله کېده کله چې غاڼه کېدله د یمان مولی سے په د باندې لکه 100 روپۍ دوی چې 100 روپۍ نشته دوه غلامان غاڼه کې کېده کله چې دا رهن کېده تا دا دوه غلامان راغسل او د سړي په غاڼه کې هوستل په عقد د رهن کې وکالت شرط ګرځول شوی د ته ویلو چې ګوره زه هرڅومه
یعنی یو بل کس وکیل مقرر کړو او چې دغه به خرڅي چې کلم خرڅاو دا غلامان او تا قرض نشو ادا کولای خرڅول لمجبورا نو یا به مرتهن خرڅي یا به بل یو عادل مقرر کو د رهن په ټیم کې الک وکالت شرط وګرځولې شو چې دا سړی وکیل شو صحیح ده نو بیا به دغه وکیل وی او دا څوک نشي معزول کولای څوک معزول کولای دغه وکیل به دغه به خرڅي به پرې ته کې لکه چې کلم خرڅول فإن شرعت الوكالة کو شرط وګرځولې شو وکالت فی عقد الرهن فسودا الرهن کې چې کله رهن کې دو نو فليس للراهن نشتر راهن دفار عزله معزول کول دق وکیل عن هذه وكالتنا فإن عزله كشر معزول كن لم ينعزل نمعزل کیږي کو معزول کای نمعزل کیږي ها وإن مات الراهن كشر دمل شي راهن نو لم ينعزل بهم نمعزل کیږي اذن هم دقرنګ هغه وکیل راهن پری مینس کی ورنال شو نو لکه مل شو نو بیام الکا هغه وکیل نه معزول کی عقد خرڅي پرې پیږي وللمرتهن ان يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ذیلیاس مولی سے بانی قرض له یمان 100 روپے لکه دو سره غاڼه کې شیخ دې غلامان دو غلامان سره غاڼه کې شي کنه خلکا بس چلې چې دا مرهونه وس لري مرتهن هم نشي کېدلی چې وس دا هغه ملکیت شي صحیح ده او دا قرض نه ادا کوي دا به سکیږي دا به سکیږي چې دا کولای شي چې د سره غاڼم غلامان پراتري به مطالبه کوي چې شب قرض راکا دا مرهونه خو زما کېدلی نشي زما ملکیت نشي کېدلی شب قرض راکا اگر کو دو غلامان اسلام سره په غاڼه کې پراتري خو به هم دي مطالبه د قرض کولای شي قرض راکا غلامان در ولا لاران دی راوستي سره دې راکړي دي پېښوي ها او کو نی ورکاو دا قرض نو جیل ته شي چولې رپورټ به شي کولای وللمرتهن او د مرتهن د پاره جایز دي ان دا خبره یطالب الراهن چې مطالبه وکي د راهن بدینه په خپل قرض کې ويحبس او گیر کې لرا به په خپل قرض کې گیر کې لرا کومه کې گیر کې جیل ته و فرمایي جیل ته واچي ها ريته کو نا وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقبض الدين من ثمنه فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه بلا مسألة گئی تسچل لے گنا د مرتهن پلاس کی گانا دا مرتهن هغه څه کې خود له شي کنا یمان مرتهن دی او الیاس راهن دی نو یمان څه الکا رهن پروت دی د مرهونه نو د لپاره دا جایز نری چې راهن لا داغ طاقت ورګي جراش را شری خاص دانشي تر څو پوری چې قرض نه ادا کړي به شوي کنه ها قرض نه قبض کړي قرض ما را کنه به ته خرڅوا فهمي مقصد دا دی چې دا مرهونه دا راهن شي ورسولې تر څو پوری چې قرض نه ادا کړي وإن كان الرهن کو شرطوی دا رهن پی یده پلاس دی مرتهن کی پلاس دا مرتهن سیب کی فلیس علیه ننشتری علیه پری مرتهن بانی دا خبر ایو مکنهو چی طاقت ورکی دی راهن لا چی طاقت ورکی دی راهن لا دگل ازمائر سی راجی کم خواه من بیعه دا خرسولو دی رهنا حتى ترضي پوری يقبض الدين چې قبض کی دین من ثمنه د قیمت د مرهونینا د رهنا فاذا قضاه الدين کله چې ادا کی دتا قرض کله چې ادا کی دتا قرض قيل وبوت ویل شي چې سلم الرهن الیه چاته ویل شي د راهن مرتهن ته چې وس پر رهن الیه د راهن ته ویلي ځکه چې تقرض ادا کو چې قرض ادا کو نو وس ورس پارا دا هم ورس پارا د مرهونه پیګیا واذا باع الراهن الرهن بغير اذن المرتهن الیاس مولی صاحب دو غلامان د یمن سره یخري پرهن کی خدا راهن راول کی دا الیاس مولی صاحب او مرتهن خبر کړي نه او دو غلامان استخرج کړل
هغه خوشاله چې ما څه مرهونه او ما څه غاڼه پرته ده اعتماد شته قرض برا کی 1000 روپۍ هغه سره لګیدل دي او دا غنه تاسو نه کړه دا هغه اذن نه بغیر غلامان پټ خرڅ کړی دي صحیح ده نو دا بیع د موقوفي جوړند دی دا بیع به صحیح جوړندانه ده شوی او کو مرتهین ول چې ټیک د وش ولزا به وش او کو مرتهین ول چې نه څنګه خرڅه ستادي خو لکه ما څه غاڼه کی پراته دي نشه خرڅولې نه به بیع ونه شو جوړند دی اذن د مرتهین پوری به صحیح جوړندا شاکر موسیقی وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ كَلَّ خَرْص کی راهن الرهن دی غاڼې لرا بغیر اذن المرتهن بغیر د اذن دا اجازه د مرتهن نه فالبيع موقوف بيع موقوف د سبا سولند دا فإن أجازه المرتهن کوچر جائز وګرځول دی بيع لرا مرتهن نو جائز بشي وإن قضاه الراهن او کوچر ادا کو دتا راهن من دینه داغه د قرضنا نو جاده دیم جایز شولا ځکه قرض ته ادا کوو به بیا خو په اتفاق سره جایز شولا